ستاسو حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسو کشته چلی د پاره د دې چې تاسو د هغه فضل تلاش کړئ. حقیقت دا دی چې هغه ستاسو په حال باندې ډیر مهربان دی. کله چې په سمندر کې په تاسو باندې مصیبت راشي نو خاص د هغه یو نه بغیر چې تاسو نور هر چاته आवाज کوي هغه ټول رک شي، خو هر کله چې هغه تاسو بچ کی او چې تم ورسي نو تاسو د هغه نه مخ ووړوي. انسان واقعي ډیر ناشکر دی. خو نو ګني تاسو د دې خبرې نه بالکل نه یریږئ چې کلام په اوچه باندې پزماکه کې ورننه باسي. یعنی که سمندر ته د یری نه نزي نو تاسو څه خیال دی چې په اوچه تاسو محفوظ یې دلته هم مکشلې دي شي او په کې تاسو ګرې دي شي یا په تاسو باندې کاڼي ورون کې طوفان راولي او تاسو څوک حمایت بیا اونمومي چې د اغنم بچ کی. او آیا غني تاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې الله بیا په څو وخت کې سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په وجه په تاسو باندې سخت طوفاني هوا راولي او ډوبم کی نو تاسو ته هیڅ څوک داسې ملاو نشي چې دا غنه تاسو د دې انجام ته پوسو کړی شي. دا خو زموږه مهرباني ده چې موږ د ادم اولاد له عزت ورکړو او هغه لم په اوچ او په اوبو کې سورلي ورکړه او هغه لم پاکو سيزونو نه رزق ورکړو او په خپل ډیرو مخلوقاتو باندې ورلخکاره فوقیت ورکړو. بیا خیال وکړه د هغه ورځې چې موږ به د انسانانو هر ډله د هغه د پېښوا سره راغواړو، یعنی هر قوم به خپل لیډر سره راځي. په هغه وخت کې چې کوم خلکو ته خپل عملنامه په خلاص کې ورکړې شو نو هغه به خپل عملنامه لولي او په هغه باندې به د ذری هم زیاتې نه کیږي، یعنی د هغه هیڅ نیکی به ضایع نه زی یو سیس به سنبال پروت وي. او څوک چې په دې دنیا کې اړوند اوسېدو مطلب دا دی چې په حقیقت ځان نه خبري په جهالت کې ژوندۍ تیری هغه په آخرت کې هم اړوند وي بلکې بلار مونته کې به دړون نه هم زیات ناکام وي. دې لپاره موږ له دا څومره ضروری ده چې سترګې وغړو او دا رڼا او د قران رڼا یوځای کو او لار په معلومه کو سبق واخلي. دې آیت نه پس څه گنجائش پاتې دي د قران نه د لریتلو او دې وینا ته چې څه ضرورت دی چې قران وایو بیا خو به عمل هم بدلول وي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو په دې خبره کې ډیر کوشش کړی دی چې تا په فتنه کې واچي او د هغه وحینه تا ووري کوم چې مونږ ته درلېګل ده د پاره د دې چې ته زمونږ په نوم باندې د خپل طرف نه د دروغو څخه خبره جوړه کې او کچېره تا داسې کړی وي نو هغه به ضرور خپل دوست کړی وي او کچېره مونږ ته مضبوط نه وساتلې نږدې و چې ته د هغه طرف ته سنا سټیټ شوی وي خو کته داسې کړی وي نو مونږ به تا په دنیا کې هم د دوه چنده عذاب مزه درخولې و او په آخرت کې هم بیا به زمونږ په مقابله کې هیڅ مددگار نه مونږ دې نسبت لګي چې حق او پیژنې بیا په هغه هیڅ سودابازي نشي کېدی. دنیوي فائدو لپاره که یو انسان حق رستو پریدي نو داسې د خپل ځان له نقصان دی او دا خلک دې خبره ته هم تیار ناشتي چې ستاخ په د دې ځمکې نه وباسي او تا د دې ځای نه بهر وشړي خو کدوې داسې وکړل نستانه رستو به دوی په خپل دلته د زیات وخت لپاره پاتې نشي. دا زموږ د کار مستقله طریقه ده چې د هغه ټولو رسولانو په حق لم استعمال کړي ده کوم چې موږ ستانه مخکې لګلی وو او زموږ د کار په طریقه کې به هیڅ بدلون نه مومي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. منځ قائمه و د نور د زوال نه واخله د شپې د تیارې پورې او د سحر د قرآن هم پابندي کوه. دلته خاص طور د سحر منځ کې د اوږد قرات طرف ته اشاره ده ځکه چې د سحر قرآن مشهود وي یعنی د وخت فرشته حاضر وي د ورځې او د شپې فرشته راغونډيږي او د شپې تهجد کوه. دا ستاسو لپاره نفل دی قریب ده چې ستاسو رب ته مقام محمود ته ورسي. وقر رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق او دعا کوه چې پروردګاره ما چې هر ځای ته بوزي د صدق سره مې بوزا او د هر ځای نه مې چې روباسي نو د صدق سره مې روباسا او د خپل طرف نه یو اقتدار زما مددگار کا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل ختم شو. باطل خو د ختمېدو سیس دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. مونږ د دې قرآن د نزول په سلسله کې هغه څه نازلو چې د منونکو لپاره خو شفاء او رحمت دی خو د ظالمانو لپاره نور څه نه بس خساره زیاتې. ان چې کوم خلک دا قرآن خپل رهنما وګړي او د دې تعلیمات ریښنی وګړي هغه لپاره دا قرآن د رحمت او د شفا ذریعہ ده او چې دا حق خلک ورنکي هغه به خپل په نقصان کې وي. د انسان حال دا دی چې کله ورلمغه نعمت ورکو نو هغه سرکشي کوي او مخ اړي او چې لږ مصیبت وررسي نو امید کیږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایي چې هر څوک په خپل طریقه باندې عمل کوي. اوس دا ستاسو رب ته معلومه ده چې پنی غلار څوک دی. دلته لفظ دی شاکله معنی ده شکل او مراد دی نه دی طریقه ذهني سانچا کم چې د هر بنده حالات او جذبات سره رو د هغه ذهن جوړیږي چې بنده په کوم ماحول کې اوسېږي چې څنګه تعلیم حاصلې چې څه واقعیات ورته راځي سوچ یې هغه شان شي بیا هغه هر څه هم د هغه سوچ سره ګوري او هم د هغه مطابق ایوالویټ کوي. مثلا یو د کلی اوسیدونکو سړی دی هغه د دنیا تعلیم ډیر نه دی کړی ډیره پته ورته نشته دغه سوچ معمولی دی په خپل نظر به دنیا ته ګوري. یو ورکوټ مثال دی چې یو سړی اوګي وو چې سپوږمۍ ته اشاره وکړه او تاسو ته وکړو چې دا څه دی هغه ورته وې روټه ده. شاعر نه تاسو وکړو هغه وې دا زما د محبوب مخ دی. نو تاسو وګورئ چې سپوږمۍ ته په کتو د هغه د دوه جوابونو کې فرق ولې وو د لپاره چې د هغه په سوچ کې فرق وو. یو اوګي کس خپل لوګي د لاسه خپل خیالونه هم دغه تابع کوي هغه ته هر وخت هم لوګه مخه توي او هر سیس کې روټه مومي. دا د بنده کمزوري ده چې د خپل سوچ مطابق د خپل پرورش او ماحول سره سوچ هم هغه شان شي. د لپاره دا ضروری خبره ده چې موږ
موږ خپل سوچ صحیح ساتلو لپاره دا وګورو چې څنګه خلکو سره زموږ ناسته پاسته ده. خپل صحبت ښه سوچ او پوهه سره اختیار کو او د ځان نه تاسو وکړو چې زما سوچ د سیس پیداوار دی، زما ذهني سانچه څنګه جوړه شوې ده د قران د علم سره او که محض د دنیا د علم سره. سوچ وکړئ یو طرف ته د الله کتاب دی، د الله خبرې دي، بل طرف ته د انسان خبرې دي. انسان خو د خپل فائدې او د ضرورت مطابق خبره کوي. یو کس چې بر ګوري هغه ته سبل سخکاری او بل کس چې خکته ګوري هغه ته سبل سخکاری. یو بنده دی د کړکۍ نه بهر ګوري هغه ته خټه ښکاری، بل چې ګوري ستوري ورته ښکار شي. د دواړو قتل مختلف دي، یو خکته قتل یو بر قتل. نو مونږ د ځان نه تاسو کو چې زه چې هم ګورم یا سوچ کوم زما دماغ د سیس نه تیار شوی دی، زموږ ذهني ډانچه څنګه ده، د قران د علم څه حصہ پکشته، ولې چې سمونږ سوچ کو او چې څنګه سوچ کو نو هر څوک هم داغه مطابق جج کو. زمونږ د خو او د بد پیمانه هم هغه شان شي. نو که زمونږ د نظر نه د الله کتاب نه دی تیر شوی او مونږ بیا هم د خلکو اندازې لګو خپل سوچ مطابق، نو کې دې شي چې زمونږ اندازه غلطه وي. د سزا او جزا باره کې هم مونږ خپل سوچ لرو. ډیر خلک په دین تبصری کوي چې د دوی خو دماغ خراب دی، اسه خواري کوي، د سبقونو سلسله شروع کړي دي. الله تعالی ډیر غفور الرحیم دی، د اویاو مندو نزيات محبت والا دی. کوم مور ده چې خپل بچي به جهنم ته وغورځي؟ د هغه دا سوچ ولې دی؟ ولې چې د هغه زړه خیالونه او ماحول ورلدا سوچ ورکړي دي. یو کس چې هغه قران وای هغه په قران کې لولي چې د قران کې چې سدي هغه د منلو والا له شفا ده، د نه منلو والا له خساره ده، د جنت او د دوزخ خبرې لولي. د الله نظر د دنیا د پاره سنور سدي، د آخرت د طلبګار سوچ بل دی، د دنیا طلبګار بدل سوچ لري. نو څوک صحیح دي او څوک غلط دي؟ فرمای فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا. ستا رب زیات خو پوزیشن کې دی چې وای چې صحیح سوچ د چا دی او هغه د هر څه په دې کتاب په دې قران کې خېل دي. نو چې څوک غواړي چې د سوچ اندازه دې ټیک وي هغه له پکار دي چې د قران نه د رڼا واخلي او د هغه مطابق د خپل ذهني ډانچه تیار کړي. ويسألونك عن الروح، دا خلق ستانه د روح په حق له تپوس کوي، یعنی وਹੀ باره کې تپوس کوي. قل الروح من امر ربي، ورته وایا دا روح زما د رب په حکم سره راځي. وما اوتیتم من العلم الا قليلا، خو تاسو د علم نه ډیره کم حصہ مونتل ده، ځکه تاسو د دې اصل حیثیت نشي پیژندې، د باره کې نشي معلوموله. ولې چې انسان خپل ذهني لیول مطابق پسې ځان پویول شي. په دنیا کې تاسو هغه لیول ته نشي رسیدي چې تاسو وਹੀ او دغه متعلق سيزونو باندې ځان پوي کوي. دې باندې خو په تاسو ایمان بالغیب ساتي. ډیر خلک د وਹੀ باره کې مسکنسپشن او په تذبذب کې وي، هغه د وਹੀ باره کې د خپل علم او تجربه او معلوماتو پر اړه کې اندازې لګي چې نشي ورته رسیدي. نو په پاک رسول صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله د دماغ خرابېدو یا د بیماری د دورو الزام لګي، ولې چې هغه وਹੀ خپل نقطه نظر او سوچ مطابق پیژندو کوشش کوي. الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې تاسو دماغي لیول دومره نه دی چې تاسو د وਹੀ او روح غونته سيزونو باره کې اندازه ولګوي. ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کومګه وغواړو نو هغه هر څه به ستانه واخلو کوم چې مونږه تعالی د وਹੀ په ذریعہ درکړي دي، بیا به زمونږ په مقابله کې تاسو مددگار او نه مومي چې دا درله واپس درکړي. دا چې ستاته ملاو دي دا ستاسو رب د رحمت په وجه ملاو دي. حقیقت دا دی چې داغه پتا باندې لوی فضل دی. ورته وایا چې که انسانان او پیریان ټول رايوځي شي او د دې قران په شان د یو سیس روړلو کوشش وکړي خو راو به نوړي که هغه ټول د یو بل مددګاران وي. دلته یو زبردست چیلنج ورکړی شوی دی چې ټول انسانان راجم شي او د قران په شان څه شی روړلو کوشش وکړي نو نه بشي روړلې. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. موږ په دې قران کې خلک په هر طریقه پوي کړل خو اکثر خلک په انکار باندې ټینګ پاتې شو او ویل موږ ستا خبره تر هغه پورې نه منو تر څو پورې چې ته زموږ د پاره د سمکه نه یو چینه روانه نه کې یا ستا د پاره د کجورو او د انګورو یو باغ وي او ته په هغه کې نهرونه روان کې یا ته اسمان ټوټه ټوټه کې او په موږ یې راو ورځي لکه څنګه چې ستا داوا ده یا الله او فرشتي موږ ته مخامخ راولي یا ستا د پاره د سرو زرو یو کور جوړ شي یا ته اسمان ته اوخیږي او ستا په خطو باندې به هم موږ ترغه پورې یقین نکو تر څو چې ته په موږ باندې د برنه یو لیکلې خط نازل نکې چې هغه موږ په خپل اولولو دومره ډېر مطالبه. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا. پاک د زما رب آیا زه د یو پیغام روړن کې انسان نه سوا نور هم سیم؟ ما کله دا داوا کړی دا چې تاسو ته د هر څه حکم او تاسو به وګورئ نو ما به اومني. ما خو تاسو له د الله پیغام روړی دی که د دې پیغام حقیقت معلومول غواړي نو دا پیغام وګورئ. پیغام د دننه نه او پیژني او هغه نه به درته د هغه رښا معلوم شي. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. خلکو ته چې کله هدایت راغی نو بل هیڅ چیز هغه د ایمان وروړلو نه منع نکړل خو بس دې خبرې چې آیا الله یو بشر پیغمبر راولېګلو. دوی ته وایا چې کچره پسمکه کې فرشته په اطمینان سره ګرځېدلې نو مونږ به ضرور د هغه لپاره د اسمان نه یو فرشته د پیغمبر په حیثیت را لېګلې و. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما او تاسو په منځ کې بس د یو الله گواهی کافی ده. هغه د خپل بندگانو د حال نه خبر دی او هر څه ویني. ومن يهد
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. چاته چې الله هدایت وکي نو هغه هدایت مونږ والا دی، او چې څوک په گمراهۍ کې واچي نو د الله نه بغیر د هغه د پاره بل څوک مرګري او مددگار نشي مونتلې. دا خلک به مونږه د قیامت په ورځ پړ مخې پر خپل راولو، چړاند بوي، ګونګیان بوي او کانه بوي. د دوی ځای دوزخ دی. هر کله چې د دوزخ خور په کمېدو راشي نو مونږ به نور په غرغندو کو. دا بدله ده د هغه د دې عمل چې هغه زمونږ د آیتونو نه انکار وکړو او ویل آیا چې کله مونږ صرف اډوکی او خاورې پاتې شو نو غني د نوی سر نه مونږ بیا را پیدا کیږو او را پاسو لیکيږو. آیا دوی نه ګوري چې کوم الله زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غونته د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري. هغه د دوی د راجمع کولو لپاره یو وخت مقرر کړی دی چې د هغه راتلل یقیني دي، خو ظالمان په دې ټینګ دي چې هغه به بس د هغه نه انکار کوي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کچره زما د رب خزانه استاسو په قبضه کې وي نو تاسو به د خرج کېدو د یری نه ضرور بند کړی وي. واقعي چې انسان ډیر زړه دی. د انسان د زړه تنګي یعنی د تنګدلی خبره ده چې هغه هر قسم شرف، عزت، لویواله، خواله صرف ځان د لپاره خاص کول غواړي. انسان له داسې موقع د ازمایښت وي. د انسان دا ډیره غټه کمزوري وي چې څه خواله د هغه طرف ته راتلو په ځای بل چا طرف ته لاړ شي. که د اخلاق په معاملو کې ډیر خوي خو چې پوي شي چې لویواله دي نو اصلیت ښکار شي، الته بیا اصلي اخلاق او کردار را مخته شي. نو دغه حال د مکه د سردارانو هم وو چې ټوله سرداری، دولت، عزت او ترقی دا هوی سره و. نو خواهش وو چې نبوت هم هغه ته ملو شي، خو چې هغه ته ملو نشو او چې نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملو شو نو هغه په ضد کې راغله او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم فضیلت او ترقی اون منله صرف د ذاتی کمزورۍ په وجه. او حقیقت دا دی چې انسان بعض وخت حق ځکه نه قبلې چې د خپل ځان ترقی، مال یا د عزت او د اوچت مقام قرباني ورله پکار وي. مونږ له د ځان نه دا تاسو پکار دی چې چرته د دین په حکم عمل کول په دې وجه خو مونږ نه دی پرېخی چې په دې عمل به زمونږ په خپل مقام یا عزت کې څه کمی راشي. د خلکو پسترګو کوم چې کم مقام او عزت دی هغه کې به کمی راشي. ډیر ځل داسې کیږي چې دین له څه قرباني ورکوي نو خلک تاسو خلاف شي، تاسو پریشان کوي. نو دا مخالفت تاسو لار بند کی. تاسو سوچ کوئ چې ما ته کم مقام حاصل وو، خلک ما ته متوجه وو، خو چې ما د دین لار اختیار کړه نو ما طرف ته اډو څوک راځي نه. مثال په تور تاسو ته معلومه وي چې یوسف اسلام ډیر مشهور سنگر وو، غانې به ویل، ډیر شهرت وو، بشمار البومونه وو، لکونه خلک وو چې هغه به خوخولو، البومونه به خرڅېدل. خو چې هغه اسلام قبول کړو هغه ټول تشاته پاتې شو. پکار خو چې هغه ورسره هم مسلمان شوی وي ځکه چې هغه اول دومره خوخ وو، خو هغه داسې هیر کړو لکه چې هغه مخکې اډو چرته وونه. داسې ډیرو خلکو سره شوی دي. دا حقيقي قرباني ده. ټیک ده، اسلام کې هم هغه ته ډیر عزت ملو شي ځکه چې خيارکم فی الجاهلیه خيارکم فی الاسلام. چې څوک تاسو کې په جاهلیت کې بهترین وي هغه چې اسلام ته راشي هم بهترین وي، له هغه عزت وي، مقام وي. خو بعض وخت چې څورته په جاهلیت کې ملوي هغه شان بیا شاید نه وي. نو څوک خلک د خپل مرتبه قرباني نشي ورکولې نو نتیجتن د آخرت د خیر نه محروم پاتې شي. دلته وی چې د نبوت تقسیم د خلکو لاس کې وي او د الله د رحمت خزانه تاسو په قبضه کې وي نو د خرج کېدو د یری نه به تاسو ایثار کړی وي. واقعي انسان ډیر تنگ ژړ دی. مونږ موسی علی السلام له نه خبر کړی وي چې صفا به اخکارېدلې. اوس ته په خپل د بنی اسرائیل نه دا تاسو وکړه چې کله موسی علی السلام هغه ته راغی نو فرعون ورته دا ویلی و چې اے موسی زما خدا ګمان دی چې پتا باندې جادو شوی دی. فرعون هم ډیر متکبر انسان وو. هغه د موسی علی السلام پیغام ولې نه منلو چې په دې وجه به زما بادشاہي لاړ شي او خلک به موسی علی السلام لوی غني. ښکار نشانیان یې ولیدل، بیا هم وی دا خو سحر زده دی. انی لأظنک یا موسی مسحورا. حالکه په پیغمبر باندې د سحر څه علامت نه وي. پیغمبر کې او جادوګر کې فرق وي او دا فرق هر چا ته ښکاری، خود متکبرینو بسترګو پرده وي. موسی علی السلام ورته د دې په جواب کې وویل تا ته معلومه ده چې دا روخانه نه خي، خو د اسمانونو او د ځمکې د پروردګار نه بغیر بل چا نه دی نازل کړي او زما خیال دا دی چې اے فرعون ضرور پتا باندې یو مصیبت راتلون کړي. اخر فرعون اراده وکړه چې موسی او بنی اسرائیل د ځمکې نه بهر وباسي، خو مونږ هغه او دغه مرګري په جمع غر کړل. دنیا کې ورله د تکبر سزا ورکړه او دا غي نمرستو بنی اسرائیل ته وویل چې اوس تاسو په ځمکه کې اوسئ، بیا چې کله د آخرت د واده وخت پوره شي نو موږ به تاسو ټول په جمع را حاضر کو. جئنا بكم لفیفا. مفسرین یو دا معنی بیان کړی دا چې د قیامت په ورځ به ټول یو ځای شي او دوی مطلب دا دی چې قیامت ته نږدې زمانه کې به ټول يهود یو ځای شي. نن ګوري چې امریکا، یورپ او ایشیا نه او هر علاقې نه يهود یو ځای ته جمع شوي دي. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. دا قران موږ د حق سره نازل کړی دی او هم د حق سره دا نازل شوی دی. او اے نبی صلی الله علیه وسلم موږ خو ته د نور څه د پاره نه بلکې د دې د پاره لېګلې چې منونکو له زیر ورکا او نه منونکو له خبرداري ورکا. او دا قران موږ لګ نازل کړی دی د پاره د دې چې ته په کلار خلکو ته ووره او دا موږ موقع په موقع په درجه سره نازل کړی دی. ته یې سکالو کې نازل شوی دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا که تاسو دا منئ او کنه منئ. کوم خلکو ته چې د دین مخکې علم ورکړی شوی دی او ته چې کله دا اورېل کیږي نو هغه پړ مخې په سجده پریوزي او وایي چې
پاک دې زموږ رب داغه وعده خو خامخا پوره کېدونکې وه او هغوی چې پړمخې پریوزي نو جاړي او د دې په اورېدو سره د هغوی خشوع عاجزي نور هم زیاتېږي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه که د بلنې دپاره الله وی او که رحمان وی، په کوم نوم سره چې هغه رابلې د هغه ټول نومونه ښه دي. او خپل لمونځ مه په ډېر اوچت اواز سره وایه او مه په ډېر رو اواز سره، د دې دواړو ترمنځ یو منځنۍ لهجه اختیار کا او وایه چې ثنا ده د هغه الله دپاره چې نه یې څوک په زویوالي نیولي دي، نه ورسره په بادشاهۍ کې څوک شریک دی او نه هغه عاجز دی چې څوک یې مددګار شي، او د هغه لوی بیان کا د کمالي درجې لوی. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورة الكهف. دې سورت اولنی 10 آیات او اخري 10 آیات فضیلت په حدیث کې داسې بیان شوی دي چې کوم بنده دا یاد کی او وایي هغه به د دجال د فتنې نه په امان وي. مستدرک حاکم یو روایت دی چې د جمعې په ورځ څوک د دې تلاوت وکي بلې جمعې پورې به داغه لپاره یو خاص نور او رڼا وي. د دې لوستلو سره به په کور کې سکون او برکت وي. یو صحابي د سورۃ الکهف تلاوت کولو کور کې یو زناور هم وو، نو هغه په ټوپونو شو. هغه غور سره وکتل چې څه خبره ده، نو یو وریځ ولیده چې هغه پټ کړی وو. هغه صحابي دا واقع نبی صلی الله علیه وسلم ته وکړه او صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا سورۃ الله قرآن لستو سره سکینت نازلېږي، خو زموږ کورونو کې د قرآن आवाज کم او نور आवाजونه ډیر وي. بیا موږ وایو څوک برکت نشته کور کې، هیڅ خوشحالي نشته، محبت نشته، خپلو کې سلوک نشته، چې د سکینت والا سيزونه نشته، نو رحمتونه او برکتونه چرته نه راشي. چې موږ د رحمت فرشتي د نن راتلو ته نه پریږدو، داسې کارونه نه کوو چې برکت او د الله رحمت د موږ طرف ته متوجه شي، نو بیا ګیله ولې کوو چې څو پورې موږ په خپل نه بدلیږو، نور څه به هم نه بدلیږي. سورۃ الکهف مکی سورۃ دی. د دې سورۃ د تلاوت باره کې ډېر روایتونه دي، د دې فضیلت او د برکت او فائدې هم ویل دي. یو روایت چې صحیح مسلم بیان کړی دی، حضرت ابو دردا بیان کړی دی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف ففي رواية آخر سورة الكهف وسم من الدجال. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سورة الكهف اولنی 10 آیتونه یو بل روایت کې دي چې اخري 10 آیتونه حفظ کړي یا هغه وي، نو د دجال د فتنې نه به محفوظ وي. یو بل حدیث کې راځي من قرأ سورة الكهف ليوم الجمعة أداء من نور ما بين الجمعتين اخرجه الحاكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ څوک د سورة الكهف تلاوت کوي تر بلې جمعې پورې به زړه نور سره منور وي، یعنی یو خاص نور به نصیب شي. مونږ ګورو چې د امت مسلمه دا عام طریقه ده چې په جمعې د دې تلاوت کوي. همداسې یو روایت د حضرت عبد الله بن عمر دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سئت له نور من تحت قدمه الى عنام السماء يضيء يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. چې رسول الله فرمایي چې جمعې په ورځ څوک د سورة الكهف تلاوت وکي نو د هغه د خپو د تلو نواخله تر اسمان پورې به یو نور ملاويږي، کوم بچي تر قیامت هغه ته خرنا رسي. تاسو ته معلومه ده چې د قیامت په ورځ به د هر بنده سره خپل نور وي، چې څومره نیک عمل وي دومره نور به نصیب کیږي. په هغه خوش قسمته خلکو کې به هغه هم وي څوک چې جمعې په ورځ د سورة الكهف تلاوت کوي. حضرت ابو سعید خدری بیان کوي چې رسول الله سلام فرمایلی دي چې څوک د سورة الكهف تلاوت کوي نو د هغه د کور نواخله تر مکه پورې به نور ملاويږي. دا فاصله ځکه ویل دي چې انسان ته د اندازه وشي چې څومره نور به نصیب کیږي. یو بل روایت کې دي چې څوک سورة الكهف دغه شان وي څنګه چې نازل شوی دی نو د قیامت په ورځ به هغه د پاره ډیر زیات نور وي. یو بل ځای چې څوک سورۃ الکهف جمعې په ورځ وي نو هغه به اتو ورځو پورې د هر فتنې نه محفوظ وي. کله وخت کې دجال هم راشي د هغه فتنې نه به هم بچ شي. بعض روایتو کې د 10 ورځو ګناه معاف کېدو ذکر هم دی. یو بل روایت کې دی او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کور کې د شپې سورۃ الکهف تلاوت وشي هغه کور کې هغه شپه شیطان نه داخليږي، یعنی د شیطان داخله بند شي. د حضرت برا بن عاتب روایت دی چې حضرت اسید بن حذیر د شپې یعنی د تهجد کې د سورۃ الکهف تلاوت کولو نو نږدې دغه اس په دوه رسو تړل شوی وو او یکدم هغه وریځ پټ کړو او هغه وریځ نور هم را نږدې کېده او اس تختیدو کوشش کولو. چې سحر شو نو هغه صحابي یعنی حضرت اسید دا واقعا رسول الله سلام ته بیان کړه. نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایي دا هغه سکینت دی چې کوم د قران د تلاوت په وجه نازلېږي، یعنی د سورۃ الکهف د تلاوت په وجه دا سکینت نازل شو. د سکینت څه مطلب دی؟ د باره کې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې سکینت یو الوتون کې روح ده. یو بل کول دی چې دا د الله رحمت او سکون د زړه دی. بعض عالمان وایي چې دینه مراد دی اطمینان، وقار یا د فرشتو نزول. په حدیث کې هم سکینت لفظ راځي چې کوم خلک د الله ذکر کوي نو په هغه سکینت نازلېږي. نو دا سکینت د زړه سکون دی، اطمینان دی، د الله رحمت دی او د فرشتو نازلېدل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ثنا خاص الله لره ده چې په خپل بنده باندې دا کتاب نازل کړو او په دې کې هیڅ کوګواله او نه ساتلو. ټیک ټیک صحیح خبره کول والا کتاب د پاره د دې چې د الله د سخت عذاب نه خلک خبردار کی او نیک عمل مؤمنانو له زیر ورکی چې د هغه د پاره ښه اجر دی چې هغه به پکې همیشه اوسيږي. او هغه خلک ویری چې وایي چې الله ځان له زوینی ولدي نه دې خبره نه د هغه سره څه علم شته او نه د هغه د پلار نیک سره وو. دا لوی خبره ده چې د هغه د خلونه اوزي هغه خالص دروغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم شاید چې ته په دوی پسې د ډیر غم د لاسه خپل ځان هلاک کې کدوې په دې تعلیم باندې ایمان وروړي. دین پته لګي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ځړ کې د خلکو لپاره څومره همدردي و. مونږ هم د هغه امتیان یو د هغه نه پس د هغه کار هم د امت ته حواله شوی دی. زموږ زړونو کې د انسانيت دومره همدردي شته او کنه چې مونږ دې په دې پریشان یو یا دا غم کو چې خلک ولې په هدایت نه دي ایمان ولې نه قبلي الله طرف ته رجوع ولې نه کوي. کومه د خپل غمونو فهرست جوړ کو نو شاید دا فکر وپکې نه وي. دا د فکر کې نشته. د یو صحیح دی دا نقشه ده چې د خلکو په غم کې اوسېږي او چې د خلکو په غم کې شي خپل غم ته نه هیر شي. حقیقت دا دی چې دا کم سيزونه په دې ځمکه باندې دي دا مونږه د دې ځمکه خایس جوړ کړی دی د پاره د دې چې دا خلک ازمو کو چې څوک پکې بهتر عمل کول والا دی. اخر به مونږه د دې ټولو سيزونو نه یو هوار میدان جوړو. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. آیا ته ګمان کې چې غار والا او لیکل شوی تخته والا زموږ په نخو کې یو ډیر عجیب نه خبره کله چې هغه یو څو ځوانانو په غار کې پناه واغشتله او ویل چې اے پروردګار په موږ خپل خاص رحمت وکړه او زموږ معاملې صحیح کړه. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. دا غار والا څوک وو؟ دا یو څو ځوانان وو چې د توحید دعوت ورکول شروع کړي وو. دا د خپل قوم د لوی کورونه ځوانان بچو چې د توحید اعلان وکړو او خلک یې الله طرف ته راولل. د هغه وخت بادشاه چې مشرک وو داغه دا خبره خو نه و نو هغه دوی پسې شو. هغه ځوانانو د خپل دین ایمان بچکولو لپاره یو غار کې پناه واغشتله الته پټ شو او الله نه به دعا غوښتله. اخر په هغه یو داسې غنودګي راغله چې 100 کال پورې هغه الته ودکړه چې هغه دا دعا کوله چې الله تعالی زموږه معاملې درست کړي. نو موږ هم په دغه غار کې د ډیرو کلونو لپاره هغه په دلاسه سره په ډوب خوب ودکړل. بیا موږ هغه د دې لپاره راپاسول چې وګورو چې د هغه په دوه ډلو کې کومه ډله د خپل مودې ټیک شمار کوي. موږ د هغه اصل کې ستاته اورو. هغه یو څو ځوانان وو چې په خپل رب باندې ایمان جوړ وو او موږ ورله په هدایت کې ترقی ورکړې و او موږ د هغه زړونه په هغه وخت کې مضبوط کړل کله چې هغه راپاسېدل او اعلان وکړو چې زموږ رب خو بس هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکې رب دی. موږ د هغه په ځای بل ته आवाज نه کوو. کومه داسې وکړل نو بالکل بے ځای خبره به وکړو. دینه معلومیږي چې کم خلک دنیاوي تور یو ښه بیک گراوند یعنی خاندان لري او خپل مقصد سره ریښتینی وي او چې د دین کار کوي نو پوره اعتماد او یقین سره کوي. هغه کې د دنیا یره کم وي د هغه خلکو په نسبت چې کم مخکې نه مظلوم وي یا د غلامه جون تیری. دا وجه ده چې هغه ځوانان وو او د اوچت خاندان وو او د ایمان طاقت هم ورسره وو. نو یو قوت د پاسه بل او بیا بل دا درې طاقتونه وو چې هغه بادشاہ ته سرخکته نکړو چې یا بادشاہ سره سمجوته وکي یا د خبره اومني او یا بادشاہ راضي کی او چرته پټ کینی او بیا الله راضي کی. نه هغه صفا وویل چې موږ به شرک نه کوو. ظاهر ده دینه پس د هغه ژوند په خطر کې وو. نو هغه الله ته رجوع وکړه او دعا وکړه او الله تعالی هغه په خپل پناه کې واغشتل. بیا هغه په خپل کې یو بل ته ویل دې زموږ قوم خود کائنات د رب په ځای بل خدای جوړ کړی دی. یعنی دا هغه تفسیره په داسې سيزونه و دا خلک د هغه په معبودیت باندې یو واضح دلیل ولې نه وروړي چې دوی د الله نه علاوه نور معبودان جوړي. نو دې لپاره دلیل ولې نه وروړي؟ دلیل دې وروړي کنه بس اسې به خبرې کوي. اخر د هغه سړي نه زیات ظالم بل څوک کې دی شي چې هغه په الله پورې دروغ تړي. اوس چې تاسو د هغه سره او د هغه د معبودان غیر الله سره تعلق ختم کړی دی نو زی اوس په فلاني غار کې پناه واخلي. تاسو رب په تاسو باندې د خپل رحمت لمن اخوره کی او تاسو د کار لپاره به سامان را پیدا کی. څنګه چې سورې بنی اسرائیل په شروع کې راځي خلکو د الله نه بغیر هیڅ خپل کارساز ما جوړوي. نو دا خلک د هغه عملی نمونه و چې هغه به په دې غار کې لیدل. نو تاسو به دا ښکارېدل چې نور کله راخیږي نو د هغه د غار نه بچ خې طرف ته راخیږي او چې کله پریوزي نو د هغه نه بچ ګس طرف ته پریوزي او هغه په غار کې دننه په یو فراغ ځای کې پراته دي. دا څه لګي چې د غار رخ شاید شمال طرف ته وو یعنی د غار مخ. دا وجوه چې نور نه هوی ته تکلیف نه وو. د نور خطل او پریوتل اس نقصان نه رسول او د نور د ګرمه او د تاونه بچو. تاسو به کتل وی عام طور چې نور راخیږي نو کډکو کې دننه راشي او چې ډوبېږي نو هم دننه راشي. خو چې دوی په کم غار کې وو نو دواړو وختونو کې به په ډډه تیر شو.
دا د الله د نخونه یو نخه ده چاته چې الله هدایت وکي نو هغه هدایت مونته والا دی. یعنی د نشانیانو نه هم هغه بنده سبق اخلي چې څوک هدایت غشتل غواړي او چې څوک الله بیلاری کی نو هغه لپاره ته څوک مرشد ولی لار خودلو والا مددگار نشي مونتله. یعنی انسانانو کې څوک نشته چې دی پوي کی یا هدایت ورکي چې هغه ته به قتل نو تا به ویل چې وخ دی حالکه هغه ودو مونږ به هغه خي او ګس طرف ته ډډه په ډډه اړول څنګه چې مونږ په کومه ډډه ود شو نو ضروري نه ده چې سحر دې هم په اک ډډه را پاسو مونږ ته یاد نه وي چې مونږ کله په بل طرف شویو. څنګه چې یو عام انسان په خوب کې اړخ اړې راړي نو دا خلک هم په اوده حالت کې په ډډه اوړېدل. ابن عباس وایي چې کچره دوی هم په یو اړخ اوده وي نو ځمکه به خوړلې وو. څنګه چې بنده بیمار وي او په یو ځای پروت وي نو بدن یې اولګي زخمی شي لکه بوډاګان چې وي نو بډ سورز ورته وشي او دا وې سپې د غار په خوله کې خوري څنګه ناستو لکه د څوکیدار پشان کتابه هغه ته سر ورخکاره کړو نو واپس به ته په منډه را تختیدلې وي. یعنی الله تعالی د هغه د حفاظت داسې تنظیم کړو او د هغه د لیدو د وجه نه به در باندې یې راتله چې هغه طرف ته د تلو همت هم نشو کوله. هغه داسې نظاره و. تاسو اندازه وکئ چې کم خلک صحیح مانو کې پریشا د زړه نه الله باندې ایمان جوړي په الله باور کوي نو بیا الله تعالی د دنیا نور وسایل هم هغه د لپاره مسخر کړي. هغه ودبو او د هغه خدمت کړي انور ته په ډډه ډډه تیریږي او سپې ورته سوګیدای کوي هغه په خوب کې په ډډه اوړي یعنی اړخ بدلی. څنګه الله تعالی د خپل رحمت په سور کې خپل ټول وسایل هغه لور کړ چې هغه کې اخلاص وو نیت صفا وو طریقې هم ټیک وو غټ چیلنج کړي وو نو چې څومره غټ آزمایش وي هغه عمره زیات مدد هم وي. څنګه چې جنگ بدر کې د مسلمانانو مدد شوی وو هغه کم وو خو ایمان یې مضبوط وو اطاعت وو تنظیم وو نو د فرشتو په ذریعہ د الله تعالی مدد راغلو یعنی د الله تعالی بے پناه مدد راغلو. او همدارنګه په ناشنا طریقې سره مونږ هغه را پاسول چې لکه په خپلو کې د یو بل نه تپوس وکي په هغه کې یو تن تپوس وکړو وای څومره وخت په دې حال کې وشو نور ورته وویل شاید چې یو ورو غورز یا د ورځې نه سکم وخت بم شوی وي بیا وویل الله ته معلومه ده چې په دې حالت کې زموږ څومره وخت تیر شو زی اوس په خپلو کې یو تن لا د سپینو زرو داسې کور کوي او خار ته اولېږي او هغه د وګوري چې د ټولو نه خطو هم کم ځای ملاويږي د هغه ځای نه دی هغه خوراک د پاره وروړي. دلته چې کم لفظ عربي کې راغلو اسکا پاک خوراک دینه فورن پته لګي چې یو مؤمن د خپل خوراک معاملې کې هر ځای احتیاط کوي. غار کې دی پناه غشته ده خو چې خوراک غواړي نو اسکا دا نه چې یره دا بس وګیو چې حرام حلال پاک یا ګنده هر څه چې ملاويږي وروړه ايها اسکا توامن دا حلال هم او پاکیزه او د خمانو کې راځي. پکار دی چې لک په خیارتیا سره کار وکي ول یتلطف اسنه چې زموږ د دې ځای د ډیره کېدو نه سو خبر کی یعنی چې راز ښکار نشي کچره هغه مونږ اونیولو نو سنگسار بم کی ځکه چې هغه ته خدا پته نه و چې مونږ څومره موده ودو یا بم په زور خپل دین ته واپس وړي او کدا سه وشو نو مونږ به هیڅ چره فلا اون مونته شو. په دې طریقه مونږ د خار خلک د هغه په حال باندې خبر کړل د پاره د دې چې خلکو ته معلومه شي چې د الله وعده رښتینی ده او دا چې د قیامت ورځ به بشک راځي. خو خیال وکړي چې هر کله د سوچ کولو اصلي خبره دا ونه په هغه وخت کې هغه په خپلو کې په دې خبره جګړه کوله چې د دې اصحاب کهف سره د سو کړی شي. څه خلکو ویل په دوی باندې یو دیوال جوړ کړي د دوی رب د دوی په معاملې باندې خو عالم دی. حکم خلک چې د هغه په معاملاتو باندې غالب وو او وی مونږ خو به په دوی باندې یو عبادت خانه جوړو. څه خلک به وی چې هغه دریو او سلورم د هغه سپیو او سو به وی چې هغه پنځو او شپږم د هغه سپیو دوی ټول اټکلي خبرې کوي. سنور خلک وی چې وو او اتم د هغه سپیو ورته وایا چې زما رب ته معلومه ده چې هغه څومره وو. ډیرو کوم خلکو ته د هغه صحیح تعداد معلوم دی بس ته د سرسری خبرې نه زیاده هغه د تعداد په حق له د خلکو سره بحث مکوه او مده هغه په حق له د چانه تاسو کوه. ولی ځکه چې الله تعالی په قران کې کیسې د تعداد او جزئیات لپاره نه دی بیان کړي. قران پاک کې چې کوم واقعیات دي هغه د سبق او عبرت لپاره بیان شوی دي ځکه په غیر ضروري لټون او تفصيلات نه ممانعت کړي دي. وګوره د سیسیس په حق له هیڅ کله دا موایا چې زه به سباله دا کار کوم ته هیڅ نشي کوله ما سوا دا غینه چې الله غواړي الا ان یشاء الله یعنی ان شاء الله په هر کار وایا. کچره په هیر سره د داسې خبره د خلینو اوزي نو فورن خپل رب یاد کا او وایا امید دی چې رب زما به په دې معاملې کې ماته داسې خبره اوخی چې هغه په صحیح والی ته د ټولو نه زیات نږدې وي. او وی په خپل غار کې 300 کاله وخت تیر کړو او څه خلک د مودې په شمار کې 9 کاله نور هم ورزیات شوی دي. ته ورته وایا الله ته د هغه د قیام موده خه معلومه ده د اسمانونو او د زمکه ټول پټ حالونه خاص هغه ته معلوم دي څنګه خده هغه لیدو والا او اوریدو والا د زمکه او د اسمانونو د مخلوقاتو خبر اغشتو والا د هغه نه سوا بل څوک نشته او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو رب د کتاب نه چې سوي په تا باندې شوی ده هغه هو به واورغه هیڅ څوک د هغه د حکمونو د بدلولو اختیار مند نه دی او کچره تا د چا د خاطره په هغه کې د بدل وکړو نو د هغه نه به د بچکیدو لپاره ځان له پناه بیا نه مومي او خپل ځړه د هغه خلکو په مرګرتیا باندې تسلی ورکا چې هغه د خپل رب د رضا طلبګار دي او سبا بیګه هغه ته आवाजونه کوي او دا هغه نسترګي هرگز ماړه آیت د دنیا خیس خوخه. دلته رسول الله سلام ته ویل کیږي چې تاسو صلی الله علیه وسلم
وسلم خلکو سره یوځای اوسئ. هغه خلکو سره کم چې شپه ورځ الله تعالی یادوي. هغه د الله پیغمبر چې هر وخت ورله جبرئیل راتلو هغه ته وایي چې د ښه خلکو منځ کې اوسئ، ځکه چې د ښه خلکو په منځ کې ناسته همیشه ضروري وي. او پیغمبر خو د ټولو لپاره یو نمونه وي چې هغه ته دا ویل کیږي، نو موږ لپاره به څه حکم وي چې موږ د څنګه خلکو سره کینو چې صرف د دنیا خبرې کوي او د آخرت فکر دی ورسره نه وي. موږ ټول ته په خپل تعلقاتو او خپل دوستانو ته او چاپیره ته قتل پکار دي، ځکه چې انسان مکه گفتگو کوي څنګه خلکو کې چې هغه کینی پاسي، چې څنګه خلکو سره ناسته ولاړه کوي، نو د بنده سوچ دغه خبره هم هغه شان شي او بنده په پوي هم نشي. او واسپر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مخلص خلق څوک چې صرف د الله تعالی رضا غواړي، د هیڅ شهرت او ریاکاری طلب نه کوي. ولا تعد عيناك عنهم. دا غوی نه خپل سترګې ماړه او غوی نه د نه لری کیږي. دا خلق تاسو د خصوصي توجه حقدار دي. که تاسو دوی نه سترګې واړوي نو تريد زینت الحیات الدنیا، چې ته غواړي د دنیا د ژوند زینت. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. دیو داسې سړي اطاعت مکوه چې دا غزړه مونږه د خپل یاد نه غافل کړي دي او چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو پیروي اختیار کړي ده او چې دا غد کار بنیاد په افراد او په تفرید باندې دي. کان امره فرطا، چې د چا معاملې د حد نه زیاته ده. الله تعالی د داسې پیندې د داسې محفل نه د بچ کېدو حکم ورکړي چې داسې خلکو سره مکه نه چې د چا معاملې د حد نه زیاته وي. فرطا دا څنګه هغه څوک وي چې معاملې د حد نه زیاته وي، چې مثلا یو بنده د خوراک شوق لري، داغه ټوله دلچسپي هم دې ته شي، هر وخت په خپل طریقې زده کوي یا هم د خوراک باره کې خبرې کوي، داغه پروګرامونه ګوري، هر محفل کې هم داغه خبره. څوک چې د خوب ډیر زیات شوق لري چې بس هر وخت اودوي، څوک خو د نږدې ورشي لګ وی خولوله، څوک محبت کوي نو هغه کې د حد نه زیات شي، ټول حدونه مات کوي. که چانه نفرت کوي نو هغه به حد به حسابه، چې د بل هر خبره دی ورته غلط ښکاري، دغه خواله د هم ورته بد ښکاري. د حد نه زیات معاملې والا خلک انتها پسند خلک، که د دنیا خبره وي او که د دین معاملې وي، د داسې صحبت ساتلو سره د انسان د زړه اعتدال ختم شي، یعنی میانه روي ختم شي. مثلا د رسول الله سلام صلی الله علیه وسلم په غیر موجودګۍ کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها صحابه کرام راغله، د رسول الله سلام د عبادت باره کې تاسو وکړو. هغه چې ورته وویل نو لانها لقالوها، هغه صحابه کرامو کم وګڼلو چې هغه خدای الله رسول دی، موږ خو معمولی انسانان یو. یو ویل زه به ټول شپه عبادت کوم، خوب بنه کوم، بل ویل زه به واده نه کوم، ځنګلونو ته بزم، بل ویل زه به همیشه روزه ساتم. دا د حد نه زیاته معامله و. چې رسول صلی الله علیه وسلم واپس راغلو نو ورته ویل شو چې دا څه عہد کیږي لګیا دی. او صلی الله علیه وسلم خلک راجمع کړ او ناراضه شو او وی فرمایل ګوري چې زه روزه هم نسم او کله نه نسم، غوړي او غوخه هم خورم، د شپې خوب هم کوم او عبادت هم او نکاح هم کوم. دا سنت طریقه ده چې څوک دې نه مخ اړي نو د هغه ما سره تعلق نشته. که د دین معاملوي او که د دنیا انتها پسندي هر ځای خنه ده. خو افسوس چې نن په مسلمانانو باندې د انتها پسندۍ الزام دی. دا ممکنه ده چې دا الزام غلط دی. بهرحال موږ له هم په خپل رویو باندې غور پکار دی چې موږ په مختلفو معاملو کې څه طرز اختیار کوو. که دنیاوي نو بس دنیا کې اخته شو، که دین کې یو نو بس باغې کې روان شو او نور حق حقوق هیر کو. صفا ورته وایا چې دا حق دی ستاسو د رب ته طرف نه. اوس چې د چا زړه غواړي نو او د منی، او چې د چا زړه غواړي نو انکار دی وکي. موږ د انکار کولو والو ظالمانو لپاره یو هور تیار ساتل دي چې دا غي ګیره د اوینه راچاپېره شوی ده. الته که اوی او بغواړي نو اوی لبا داسې او ورکړي کیږي چې د تیلو د بیخ د خیره پشان وي او دا وی مخونه به ورتي ډیر خراب سیسته د سکلو او ډیر خراب ځای د آرام. پاتې شو هغه خلک چې ایمان وروړي او نیک عمل کوي، نو یقین لري چې موږ د نیکانو خلکو اجرونه نه ضایع کوو. دا هوی د پاره همیشه سمسور جنتونه دي چې د هغه لاندې به نهرونه بهيږي. الته به هغه ته د سرو زرو بنگلې چول کیږي، د باریکو ریخمو او د اطلس او د دیبا شنه جامې به اوندي او په اوچتو تختونو باندې به تکیاګانو ته ډډې وهي. بهترینه بدله ده او د اعلی درجه قیامګاه ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته یو مثال پیش کا. دوه کسان وو، په هغه کې یو لمونګه د انګورو دوه باغونه ورکړل او دا غي دوانو نم چاپیره د کجورو د ونو شپول ولګولو او دا غي په مینس کې د کروندې زمکه جوړ کړه. دوانو باغونو خطرې کې وکړه او په بار نیولو کې هیڅ کمې پاتې نه کړو. دغه باغونو په مینس کې مونږ یو نهر جاری کړو او هغه ته خنفه حاصله شو. دا هر څه داغه وو او یو ورځ خپل گاونډي ته په خبرو کې وې زستانه په مال کې زیات مالدار یم او ستانه زیات طاقتور کسان لرم. بیا خپل جنت یعنی باغ ته ورننه وته او د خپل نفس په حق کې ظالم شو او ویل زما ګمان نه راځي چې دا دولت به چیرې فنا شي او زه امید نه لرم چې د قیامت وخت به چیرې راشي. بیا هم کچره زه خپل رب ته واپس کړې شم نو خامخا د دې نه هم زیات شاندار ځای بیا موم. خپل گاونډي ورسره خبرې کولې او ورته ویل آیت کفر کې د اغه ذات سره چې ته د خاورینه او بیا د نطفه نه پیدا کړې او ستانه یو پوره سړی جوړ کو. پاتې شم زما رب خو دغه الله دی او زه د هغه سره هیڅوک نه شریکوم. او هر کله چې خپل جنت ته ورننوتلې نو په هغه وخت کې اتا دا ول نه ویل چې ماشاء الله لا قوت الا بالله. کته ما په مال او په اولاد کې د خپل ځان نه کم ویني نو لري نه ده چې زما رب مال ستاسو د جنت نه بهتر راکړي او ستاسو په جنت باندې د اسمان نه صافت راولېږي چې په هغه سره هغه یو صفا میدان پاتې شي یا دغه او په ځمکه کې اخکته غیب شي او بیا ته په هیڅ شان سره راونه وېستل
ختمول شي. اخر داسې وشو چې دغه ټوله نفع ختم کړې شو او هغه چې د انګورو خپل باغ په سطرونو پاستر پروت ولیدو نو په خپل خرج شوی مال باندې لاسونه وړل او ویل افسوس کما د خپل رب سره څوک شریک کړي نه وي. هغه څوک شریک کړه مال او دولت خپل باغ. بعضې وخت دولت هم د انسان لپاره معبود جوړ شي او دغه سره د الله نه سوا بل یو ډله مرګره نشوه چې دغه سره امداد کړي وي او نه په خپل د دې آفت مقابله وکړي شو. په دغه وخت کې معلومه شو چې د کارونو سمولو اختیار خاص هم الله لره دی چې حق دی. انعام هم هغه بهتر دی چې هغه ورکي او انجام هم هغه ښه دی چې هغه اوخی. تاسو وګورئ چې یو باغ چې خسر سبز دی او بیا قدرتي آفت سره یکدم ختم شو. دا د څه مثال شو چې یو بنده د دنیا په عزت او دولت مغرور شي نو هغه ته بیا سزا هم ملاويږي ځکه چې د دنیا دولت او عزت هر څه د خدای تعالی د طرف نه د نعمت په تور ملاويږي. دا نه چې مونږ د خپل حق وګڼو یا د خپل د همت نتیجه وګڼو. که چاته دا خپل کمال ښکاری نو هغه په تکبر کې شي او نور خلک ورته د ځان نه کم ښکاری او بیا دا خیال کوي چې مونږ خو به ټول عمر په دې دنیا کې یو چرته بنزو او دا هر څه به ما سره ټول عمر وي. خو الله تعالی داسې مثالونو په ذریعہ مونږ ته دا سبق راکړي چې تاسو متوازن یعنی داسې ژوندۍ اختیار کړئ چې درمیانه وي. خو انسان تر هغه پورې سبق نه اخلي سو پورې چې ورسره صدا سه معاملې ونشي. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا او نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا د ژوند په حقیقت باندې په دې مثال سره پوي کا کما ان لکه د ابو انزلناه من السماء چې نازل کړي مونږه هغه د اسمان نه فختلت به نبات الارض بیا ملو شو هغه کې د ځمکې نباتات یعنی هغه ابو او ځمکه یو ځای ملو شول. فاصبح هشیما تدروه الرياح هغه بوټي خګن شو او بیا اوت شو یعنی هغه نباتات چې خزرخیز شوی وو بوست جوړ شو چې هواګانې الوزي او الله په هر څه قادر دی قدرت لري. المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. دا مال او دا اولاد صرف د دنیا د ژوند یو لنډ وختیز ښایست دی په اصل کې باقی پاتې کېدو والا نیکیانې د نتیجې په لحاظ سره بهتر دي او همدغه سره خو امیدونه تړل کېدي شي. فکر د هغه ورځې پکار دی کله چې مونږ دا غرونه روان کو او ته د ازمکه بالکل لغړه ووینې یعنی مال او اولاد خو د دنیا رونق دي ستاسو غم او فکر د آخرت پکار دي او مونږ به ټول انسانان په ګیره کې داسې راجمع کو چې د مخکینو او رستنونو به یو هم پاتې نشي. واوریدو ولا ربک صفا او ټول به ستاسو رب په دربار کې قطار په قطار پیش کړي کیږي یعنی هغه وخت به ټول په یو ډیسپلین کې په ترتیب پیش کیږي او هیڅوک به په دوکه تختیدي یا پټېدي نشي. لقد جئتمونا اوس وګورئ کنه تاسو مونږ له هغه سراغلی لکه څنګه چې مونږ تاسو په اول ځل پیدا کړی وي. تاسو خدا خیال وو چې مونږ تاسو د پاره د واده سه وخت اړه مقرر کړی نه دی. وودو الکتاب او عملنامه به مخه ته کې خو دی شي. فتر المجرمین مشفقین مما فيه په دغه وخت کې به ته وویني چې مجرمان خلک به د خپل ژوند عملنامې نه یریږي ويقولون او ویبه یا ویلتنا چې هاي زمونږ کم بختی مالی هذا الكتاب دا څنګه عملنامه ده لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها چې زمونږ یو ورکوټه او لوی عمل داسې نه دی پاتې شوی چې هغه په دې کې لیکل شوی نه دی. ووجدوا ما عملوا حاضره سچ هغه کړي وو هغه ټول به خپل مخ ته حاضر بیا مومي. ولا یظلم ربک احد او ستا رب په هیڅ یو ذره ظلم نه کوي. یاد کا کله چې مونږه فرشتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي نو هغه سجده وکړه خو ابلیس نه کړه هغه د پیریانو نه وو ځکه د خپل رب د حکم منلو نه بهر شو. نو آیا اوس تاسو ما پرېږدئ او هغه او دغه اولاد سرپرستان جوړوي حالکه هغه تاسو دشمنان دي. ډیر خراب بدل دی چې دا ظالمان خلک کوي. ما د اسمانونو او د ځمکې د پیدا کېدو په وخت کې هغه نه وراوختلې او نه په خپل پیدایش کې ما هغه شریک کړي وو. زما دا کار نه دی چې گمراه کول والا خلک خپل مددګاران جوړ کم. بیا بس کوي دا خلک په هغه ورځ کله چې د دوی رب دوی ته وایي چې आवाज وکړي اوس هغه هستیانو ته چې تاسو زما سره شریک ګڼلې وو دوی به هغه ته आवाज وکړي خو هغه به د دوی مدد لا را نشي او موږ به د دوی په منځ کې د هلاکت یو کند شریک کو. ټول مجرمان به په دغه ورځ هور وویني او پوهیږي به چې اوس به پکې ورغورځيږي او هغه به د هغه نه د بچ کېدو لپاره د پناه هیڅ ځای ونمومي. موږ په دې قران کې خلک په هر طریقه پوي کړل او انسان ډیر جګړه مار دی. دوی ته چې کله هدایت راغی نو دا غي د منلو نه او د خپل رب حضور کې د معافی غوښتلو نه اخر سیس دوی منې کړل بل هیڅ چیز نه دي. خو دوی بس د دې خبره انتظار کوي چې د دوی سره د هم هغه څه وشي کوم چې د تیرو قومونو سره شوي دي یا دا چې دوی عذاب مخه ته روان وویني. رسولان مونږ د دې کار نه سوا د بل څه غرض لپاره نه لیږو بس دا چې د زیر ورکولو او د يرولو خدمت سره ته ورسي. خو د کافرانو دا حال دی چې دوی د باطل په ذریعہ د حق ته خطا کولو کوشش کوي او دوی زما د آیتونو او کوم خبرداري چې ورته شوی دي دا غي نه ټوکه مسخره جوړه کړې ده او دا غسړی نه زیات ظالم بل څوک دی چې هغه ته د خپل رب د آیتونو او رولو په ذریعہ نصیحت وکړي شي او هغه د هغه نه مخ ووړي یعنی د الله خبره ووري او بیا هم مخ ووړي او هغه خراب انجام ته هیر شي کوم چې هغه په خپل لاسونو د خپل ځان لپاره تیار کړی دی. کوم خلکو چې دا طریقه اختیار کړی ده دا وی په ژوند باندې مونږ پردې وړولې دي چې هغه د قران په خبره باندې پوهېدو ته نه پریږدي او دا وی په وګونو کې مونږ درنواله پیدا کړی دی. کته هغه هر څومره هدایت طرف ته راوبلې هغه په دې حالت کې هیڅ چره هدایت اونمومي. ستارب ډیر معاف کول والا او رحم کول والا دی. هغه د دوی
دوی په عملونو باندې د دوی نیول غوښتل نو زر به په عذاب را لېګلې خو د دوی لپاره د واده یو وخت مقرر دی او دوی به د هغې نه د تېښتې هیڅ لاره ونه مومي. دا عذاب وهلي کلي ستاسو مخې ته موجود دي. هغوی چې کله ظلم وکړو نو موږ هغوی هلاک کړل. وجعلنا لمهلکهم موعدا او په هغوی کې د هر یو د هلاکت دپاره موږ وخت مقرر کړی وو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.